د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسؤلین وایي د روان کال په تیرو میاشتو کې 2000 واګونه سوداګریز توکي د حیرتان بندر له لارې بهر ته صادر کړي چې د تیر کال په پرتله پکې 40 سلنه زیاتوالی ښایي. د تیر کال په نسبت باندې کوم تیر کال کې کوم ارقام موږ درلودل له حیرتان څخه، نو اوس په د اووه میاشت کې تقریبا دغه ارقام له هغو څخه لوړ شوي دي. تر 2000 زیات محمولي زموږ صادرات شوي دي. د پخوا په پرتله که ووایو چې 40 سلنه اضافه شوي دي. د بلخ د ګمرک رئیس وایي صادرات د یو هیواد په اقتصادي وده کې مهم رول لري. نوموړي په نږدې راتلونکي کې سوداګرو او د کارخانو مالکانو ته د لا زیاتو اسانتیاو د برابرېدو خبر ورکړ. د صادراتو بخش کې به ګمرک و نور مربوطه ارګانونه ډیر کوشش وکړي چې سهولت ایجاد کړي، د تجارانو وخت ضایع نه شي، او کوم صادرات میوجات دي زموږ اکثره چې هغه په خپل وخت ورسیږي او تجارت تاواني نه شي، خراب نه شي. بلخ د ښه جغرافیاوي موقعیت له امله په شمال کې لویه اقتصادي لار شمیرل کیږي چې ګڼ شمېر سوداګریز مالونه د حیرتان بندر له لارې چین، روسي، ازبکستان، قزاقستان او ترکیې هیواد ته صادریږي.